4 रुपये पेट्रोल ग्रांट से भी और तक ग्रांट से भी डीजल तद स्पमंडर आरवाने मैं महंगाई मार्च लेके आ रहा हूँ नोनन चिदा कम 3,500 रुपये दा गिर डब्बा वर सीधा तो चीता उदय लसी दरमान इसके लिए 2 नंबर लस्सी वो सुधाई ला देयर इज नॉट गॉड बट वन and we will fight سترګو کې د سترګې واچولې کې چې دې د شوی ځکه چې هغه نشه کې او شومړس کلي رو هغه د شیشې نه دی که نه او جو اوس کې بیا سړی بالکل فری شي که نه مینټل شي د کاروان شوی کې پکې نه ډیزل کېدو خېټه یې داسې نیولې وه چپلې اوس سپین سوټ یې اچولی و چې چلو ما به صدر جوړ کړي یا دغه جوړ کړي نو هغه چې کله لاړ شو دوکه شو چې زه خو وزیر اعظم نشم جوړېدلی اسمبلي والا امام جوړ کړو بس اسمبلي کې به هم ناست وي او امامتوب نو هغه مولانا فضل الرحمن په دې باندې خواښه شو نه شوه چې نه دا زما دپاره ډېره غټه بېزتي ده که وعلیکم سلام څنګه وروره الله شکر څه نوم دی عباس اعظم کوم ځای زه د پنډۍ مدې شاه سلطان نه راغلم راولپنډي شاته کوم ځای شاته مومند دي څه به وایې نن به زه دا ویل غواړم خاص کر ډیزل ته ډیزل لسی دي سکلې ده ته په دې باندې نه دا 4 रुपये पेट्रोल ग्रांट से भी और तक ग्रांट से भी डीजल तद स्पमंडर आरवाने मैं महंगाई मार्च लेके आ रहा हूँ नोनन चिदा कम 3,500 रुपये दा गिर डब्बा वर सीधा तो चीता उदय लसी दरमान इसके लिए 2 नंबर लस्सी वो सुधाई और द करेंगे बाबू तो बात की तब टूल उमर उदय तब 15 काल कश्मीर की मेटाई मशर की तक मैं खबर कड़ी ता तक मैं खबर कड़ी जमा खान उदरी काल वजीर आजम शो अक़वाम मुत्तहिदा की आगा तकरीर वको आगा तकरीर जो दुनिया होता है हैरान हुआ my belief is la ilaha illallah there is not god but one and we will fight سترګو کې د سترګې واچولې خبرې ورته وکړې زمونږ یو الله دی هغه نه موږ بل یو نه منو نو تا کومه خبره کړې مولانا وکې تا کومه خبره کړې ده ته ما ته دا وویسته او بل ډډو چارجر نه دی مریم ورن صاحب هغې ته زه دا خاص وایم چې ته دا 2,000 روپۍ ورکې دې سکوټي مو ورکه وایي دا 2,000 روپۍ ډېرې شی دي او چې چا بینک اکاؤنټ نه دی جوړ هغه له اوسه بینک اکاؤنټ جوړ کا وایي چې بینک اکاؤنټ کې به یې اچوي اور دی وایي چې موږ 2,000 روپۍ ورکو لاول خو دی ورکوي نو که نه یو سړی خپله اخلي هغه به بل له څه ورکړي پوه شولې اور 2,000 روپۍ چې ته ورکې که نه دا 2,000 روپۍ دي 22 کروڑ ته 2,000 کاله کې نشي ملاوي هغه خان صاحبو چې ویې ویلې 14,000 روپۍ به تاسو ته ملاویږي هغه 14 به یې عوام له ورکولې خو دا نه دي باغه نه دي غداران دي بالکل دا ډېر چارجر نه دی زه وایم چې دا راولي او دلته زه وایم لاړه نه هغه چې شومړه وسکي هغه مرګ به ژوند څه پته نه لګي هغه چې شومړه وسکي که نه هغه کېدای شي ډیته شوی پوه شولې هغه څه پته نه لګي کېدای شي ډیته شوی ځکه چې هغه نشه کي او شومړه څکلي رور هغه د شیشې نه دی که نه او جو اوس کې بیا سړی بالکل فری شي که نه مینټل شي اسماعیل صاحب بولې په 137 روپۍ تیل چې دا ډېر ګران دي او اوس په 234 باندې وایي دغه چل دی که نه چې 4 روپۍ پیټرول ګران شو دا ډیزل د کاروان شوی کې پکې نه ډیزل کېدو خېټه یې داسې نیولې وه پوه شوې زه مهنګاي مارچ راولم نن چې 240 باندې پیټرول خرڅېږي ته چېرته ودی په انډیا کې د نبي صلی الله علیه وسلم ګستاخي وشوه ته چېرته ودی ته چېرته لاړلې ته خو زما عالم یې که نه وایي عالم پسې خبره نه کوې دا عالم دی یار دا عالم دی عالم خو زه هغه ته وایم چې په جومات کې ناست دی اور یې ما ته سبق راوښیي زما رور ته سبق ورکوي زما زوی ته سبق ورکوي زما روان مستقبل ټیکي دا عالم دی چې دا نن نبی اسلام شان کې ګستاخي وشوه د لانګ مارچ راایستلی دی چې 4 روپۍ پیټرول په مهنګای کې لانګ مارچ راایستلو اخري به راناستنه الله ته دا وایم که نه چې په زما د باغ رب قسمي ته وایې که نه چې زه خان کو جان کو خطره زما د باغ رب قسمي چې خان یو ویښته ته ضرر ورسېدو راناستنه الله دا برید نه دي دا خلک داسې خرئ زه به یې نه داسې وخرومه ته خو به نګالې ته قدم کېږدوه چې د خپې نه دا پښتانه نیسي راکاږي دو که نه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر ده الحمدلله نوم دی زما عبدالصمد استاد نوم دی شمس رحمان کوم ځای نه راغلی موږ د وزیرستان نه راغلی یو ته کوم ځای نه راغلی زه خو د پېښور نه راغلی یم او د پېښور یې که افغانستان یې یو خو د افغانستان خو بس هلته لږ حالات ملت خراب شو بیا دلته راغلی کوم ځای زه بیسیکلی وزیرستان نه یم که نه هلته کې حالات خراب دي دلته راغلو د افغانستان سره ولې دومره محبت دی چې لاندې دغه دې لګوه بس دا خو جنډا ښکلې ده یو او بل دا ده چې زموږ محبت دې څنګه جنډا دې ښکلې جنډا ښکلې ده او محبت مې هم دی ورته هلته عمران خان په دې دغه کیسه کې
عمران خان داسې دی زمونږ دپاره ډېر ښه دی مونږ علاقې باندې ډرون حملې وشوې د دې باره کې د ډېره خبره وکړه زمونږ نوجوانان چې کوم دا کې شعور در ووسته د تعلیم خبره هم کوي مونږ دې وجه دې سره یو او ته څه ویل غواړې ته څه راغلی عمران خان صاحب باندې څه و عمران خان خو زمونږ ګوره یو نر لیډر ده یو ښه انسان ده هر چا په باره کې زیاتره پښتنو دغه کې ډېر کردار ادا کړی زمونږ کلو ته ډېر راغلی دی اصل کې بیسیکلي زه یم تیرانو مې درېدلی یو هلته هم راغلی دی او بیا زه اوس هم تیرواله جانانه وایي پاس په تیره لاړ شه ړنګنې شوې نو کیسه داسې ده چې هلته زمونږ ته ډېر فنډ هم راکړی دی اوس هم روټونه شروع دي ډېره ترقي مونږ ته راکړې ده بیا پېښور وګوره پېښور کې څومره ګندګي وه په نشنل په 2 ور کې اوس وګوره کونه ګلي کې ډسټبین یخی ده لایټ لګېدلی ده صفایي سوتره ده روډونه وګوره تیرانه پېښور ښیم تیرا خو چېرې یو غیر علاقې کې راځي خو بیا هم عمران خان مونږ ته الحمدلله هلته یو حقه خبره وکړه یو غیر زم بیان ورکړو چې ګوره پکې کې دومره ډرون حملې شوي دي دومره خلک تباه کړي دي ولې اخر ولې د مونږ سره دومره ظلم کوي زمونږ پښتنو سره ولې ظلم کېدی شي مولانا صاحب چېرته مړي که نشته یاره نه ښکاره کړي که شهید شوی به وي چېرته مولانا صاحب خو ګوره دوکا شو دوکا ورته څه وایي مخته کړي دوکا دا چې شو څه غریب سپینې چپلې او سپین سوټ یې اچولی و چې چلو ما به صدر جوړ کړي یا دغه جوړ کړي نو هغه چې کله لاړ شو دوکا شو چې زه خو وزیر اعظم نشم جوړېدی زما سیټ نشته نو بیا ورته شهباز شریف او زرداري په غوږ کې وویلو چې داسې وکړه تا به مونږ د اسمبلي والا امام جوړ کړو بس اسمبلي کې به هم ناست وي نو مولانا فضل الرحمن په دې باندې خواښه شو نه شوه چې نه دا زما دپاره ډېره غټه بېزتي ده که نه امامتي نه ده کراله امامتي نه ده کراله ډېر غټ کار دی غټ کار ده خو بس دو نعوذ بالله چې امامتي کولی ښه وه که نه دو چې کوم دغه پر رغل دي هغې ته بس روټۍ خوراک څښاک بس دا هغه ورځ یو کس ماته وایي چې مولانا ته داسې غټ غاډي خلک ورکوي مې ویل یاره دا مونږ ته خو صبره چا چپل ګفټ کې نه کړو ته څنګه وایې چې مولانا ته د غټ ګاډي ورکوي او دا شرز او دا شرز زرداري صاحب به ورکړي وي که نه زرداری زرداری خپله وایي چې ما ته که چا لاس 10 روپۍ راکړې پوه شي نو که هغه چې زرداري چا ته ورکولی نو هغه بیا د حکومت باندې څه کول 14 دغه حکومت ته په دې ټایم کې 14 پلټیانو صحیح شوه ټول را جمع شوي دي نو زرداری خو خپله لګیا ده چې لاس 10 روپۍ زوی ده په کلو ګرځي په کوڅو باندې ګرځي عمران خان صاحب تبدیلي راولي عمران خان خو ډېرې تبدیلي راوستې وې عمران خان دومره غټې تبدیلي راوستې وې چې هر ورکوټې نه 1902 کال نه 60 سال پرې بزرګ ته پته ده صحیح شوه ټولو کې غټه مهنګي ټولو کې غټ تبدیلي غدا راوستې چې صحت کارت 14 لک که 10 لک روپۍ چې تا ټولو کې بنیادي ضرورت دي ستا خپه ماته شي لاس مات شي تا ټولو کې غټ یو غریب سړی دا چېرته 2.5 لک روپۍ چېرته په هسپیټل کې ورکوي شي ته ووایه ورکوي شي دا چې نن سبا 500 روپۍ فیس هم نشي ورکوي داسې غریبان خلک شته 500 پیس خو نشته اوس 2500 3000 او 4000 کنه خو زه کیسه درته کوم داسې دا چھوټې کلینیک دي پرایویټ چې دي کې اوس هم دا 150 روپۍ دغه ده که نه فیس ته هغه هم خلک نشي ورکوی ته به څه پیغام ورکړې یاره بس اخري ته څه به نه کوې زه دا چې کوم لیډران دي دا د لرې شي نوجوان طبقه ته دا موقع ورکړي جوانانو څه وکړه مړه مراد سعید څه وکړه بل څه وکړه نه خیر څه تبدیلي خو صحیح څه خوندې کړ څلور کالو کې یې سم لري کړ نه پر تقریرونه کړل دا نه علاوه کوم څه په 2-3 کسانو خو نشي چې مکمل پارټي کې چې چینجز راشي کنه دا چې کولې نوجوانان هغه څه هم لري کړ تباہی کړل عمل کې تباہ کړل په څلور کالو کې مراد سعید په کې څه تبدیلی راوسته ماته یې یو تبدیلی خو خای کنه دا یو شی مراد سعید څه بدل کړ بل دا څه خبره وا چې مراد سعید ته هم مکان ورکولا داسې خموس سعید ته مکان ورکړه ځکه چې حکومت دی په سٹارټ کې دی پلوس کې ونه نور خلک پلوس کې او د خیری کې چې دی لوستا ورغی او د یې ځنه لری کړل اصل دا خبره وا مهرباني